شوی 1,35,90,000 تر 40 लाख रुपये پورې به ټوټل شوی او جی نوید بھائی دا راته ووایه چې 1,40 लाख روپۍ جي دا تا بندي کړي په دې روزګار کې دا ستا خپلې ذاتي پیسې وي جي که نه قرضدار وي یاره جی بس وې پکې لږې ډېرې پکې د خلکو مې خو ډېرې خپلې وې شکر دی او څه یو امانت نیمه هم راسره و او په دې کې یو ګاډی ولاړو دې نه علاوه ستا حوصلې ته زه سلامي یم نوید بھائی خدای راسي ډېره زیاته ګرانه ده بس الله کار دی او زموږ پې صبر دی په هر حال باندې زموږ صبر دی دا چې څه کوي الله یې کوي الرحمن الرحیم پروګرام پښتو پوینټ سره جي عطاورحمان تاسو سره کلی وي قدرمنو دا وخت زه په ریور پانچکوړه په غاړه موجود یم څنګه چې تاسو وکتل یو هفته وړاندې چې کوم د بره دیر نه چې کوم سیلاب راغلی و جي پانچکوړه ډېره غټه تباهي وکړه زما په څنګ به دا دوه ملګري تاسو ته ښکاري جي دا دوه ورونه دي او دا سیلاب ځپلي دي جي متاثرین دي جي او د دو ډېر غټ نقصان وشو د 1,40 लाख روپۍ د دو نقصان وشو د دو یو کونډریکس چې کوم کمپني وه جي پکې دا بوتلې وې 1,40 लाख روپۍ د دو نقصان وشو نو موږ ډېر زیات لیټ شو دو له رالو بخښنه هم غواړو او د دو ډېر زیات کافي نقصان شوی دی ډېر زیات ځکه چې په دیر کې به ټول نه غټ نقصان د نوید بھائی لیدل شوی او د دو حوصلې افزایي له موږ رالو او حوصلې له یې راولو ډېره ګرانه ده الله دې اسانه کړي نن به د دو سره زما دا خپرونه وي دا پروګرام به وي د دو سره به زه نن خبرې کوم ډېره زیاته ګرانه ده خو دو سره به نن خبرې اترې کوو نوید بھائی ډېره مهرباني ډېره شکریه او ستا حوصله افزایي له موږ راولو ډېر زیات را باندې خفه مې وو دا د الله طرفه وه او زخر چې ستاسو سر ته خیر شو دا ژوند دی کېږي به دا له ژوند سره تړلې خبرې دي دا راته ووایي جي چې ستاسو چې کوم دا روزګار دا څو مودې نه راسې روانو اوس خو وران شو ړنګ شو نو څه به پرې ویل غواړئ چې یو نقصان هم څونه وشو جي وعلیکم سلام یاره جی د دې خو تقریبا د 2015-16 نه ما سټرګلینګ شروع کړی او مخ په وړاندې روان وو په قلاره قلاره باندې نو الله پاک پکې ډېره ښکلې روزي راکوله بس الله ته منظور و الله پاک رانه واخیستو او په دې بیا هم زموږ شکر دی دنیا دا راځي اونچ نیچ راځي نو شکر دی په هر حال باندې نوید بھائی دا راته ووایه چې ستا ټوټل څومره نقصان وشو دا خو دا د سیلاب نه ډېر زیات لرې ځای او خلکو به دلته دا کالجونه دي دا هر څه متاثرین ټول تباه او برباد شو قصبخانې ویې وړې کالجونه یې ویې وړه په هغه ورځ دلته یو قیامت جوړ و ستا څونه نقصان وشو جي یاره جی تقریبا ټوټلی چې دی نو دا به شوی 1,35,90,000 تر 40 लाख روپये پورې به ټوټل شوی او جی نوید بھائی دا راته ووایه چې 1,40 लाख روپۍ جي دا تا بندي کړي په دې روزګار کې دا ستا خپلې ذاتي پیسې وي جي که نه قرضدار وي یاره جی بس وې پکې لږې ډېرې پکې د خلکو مې خو ډېرې خپلې وې شکر دی او څه یو امانت نیمه هم راسره و او په دې کې یو ګاډی ولاړو دې نه علاوه MT ورته وایي د بار ځای کې یو 2000 خالي کریټونه پراته وو او دا بلډینګ هم دی بلډینګ هم خراب شوی دی تاسو به یې نه نو دغه شوی دی که نه نقصان شوی دی ډېر زیات و او نه څه بوتلې وغیره پاتې شوي که نه ټولې په یو ځای وړي دي نه نه نشته دی تللی دي ټولې تللی دي او جی بقایا کم کسان چې د الله نه یېرېده هغه څه کسانو پکې رینګونه کړي وو یو 80 کاټنه پکې ریکور شوي دي بقایا تللی دي او جی پیراډایز سټي نوشهره د خیبر پښتونخوا ټولنه لوی او واحد NSE اپرووډ هاوسنګ پروجیکټ دی 15 مرلې نه 2 کناله پورې په محدود ریزیډنشل پلاټس باندې بوکنګ ډېر تیزی سره شروع دی او هم د 15 کاله په انتهایی مناسب او آسان اقتصاد باندې د میاشتې کې صرف 12,000 روپۍ د خپل پرایم لوکیشن په وجه CMH هاسپټل ناردرن یونیورسيټي ریلوے سټیشن نوشهره کینټ او رشکې اکنامک زون سره موټروي ته هم اسانۍ رسای حاصل سره رابطه وکړئ او خپل پلاټ بک
خو ماشاءالله په ټرکانو یې مینې دي MPs دي پوه شوې دلته په سټیټ کې پاتې دی PTI حکومت دی پوه شوې نو دلته ستا حوصلې له ستا حوصله افزایي له څوک راله ستا تپوس چا وکړو نوید بھائی یاره جی زمونږ MNAs او MPs چې کوم دي هغوی ځان له ډېر زیات مصروف دي په دې اوسني وخت کې یو خو دا سیلاب که ته وګورې نو دا په آل کې PK سوات وګورې داسې ټوټل نو مسلې ورته ډېرې زیاتې دي کوشش کوي د راتلو خو لکه ټایم ورته نه دی میلاو شوی او انشاءالله نور ښه برپور دغه یې راسره کړی دی دا راته وایي نوید بھائی دلته چې کومه دا ځمکه وه که نه دا ځمکه مو له تا اخیستې وه او جی دا خو ما تقریبا په روز کله اخیستې وه په 8مه میاشت کې او بیا مې پې دا بلډینګ جوړ کړی نو بس لاړو الله پاک واخیستو دا څونه ځمکه په څو دې اخیستې وه دا تقریبا 7.5 مرلې ځګی دی او دا شی وه په 70 लाख روپۍ باندې ځګی شوی او تقریبا 28 लाख روپۍ پې لګېدلې وي او په بلډینګ باندې دا خو اوس د سیند غاړه شو نو صاحب اوس دلته روزګار به روانې که نه بس لۍ توري شو بل ځای ته به ځې یاره دلته خو نور کار نه کېږي ځکه چې دا ځمکه خو دومره قیمتي نه ده خو بهرحال مال چې پکې و ډېر زیات قیمتي و که نه نو سایډ ته به وځو بل سایډ ته دلته خو نور کار نه کېږي ځکه چې دا هر څه مسلې شوې که نه نوید بھائی دا خو ډېره زیاته ګرانه که نه لاک نه 50,000 نه پوه شوې شی په کروړه ور وخت دا خو ډېره زیاته ګرانه ده یار یاره بس د الله د طرفه ده نو په دې کې څه نه شو ویلی او الله ته چې څه خوښه شي هغه کوي ستا حوصلې ته زه سلامي یم نوید بھائی خدای راستې ډېره زیاته ګرانه ده بس الله کار دی او زموږ پې صبر دی په هر حال باندې زموږ صبر دی دا چې څه کوي الله یې کوي انسان هېڅ هم نشي کولی دلته خو هم ډېر مخاورس خلک پاتې کېږي که نه ښه مضبوط خلک پاتې کېږي نو څنګه چل دی ستا د دورشل څوک راله چار زه تعاون نه وکړو نوید بھائی ځکه چې دا خو ډېر غټ نقصان دی یاره بس زه به د الله نه غواړم انسان هېڅ هم نشي کولی انسان به څه ورکړي او چې څه کوي الله یې کوي انشاءالله د الله نه مې امید دی چې انشاءالله بېرته به سټیبل شم دا راته ووایه کور کې څه حالات دی مور پلار باندې څه تېرېږي پرونو څه تېرېږي یاره جی خفګان خو د ټولو دی یوازې زما نه دی او کرونه دي هم خفه دي پلار دی هم خفه دی کور کې خو ټول خفه یي که نه او جی ډېره مهرباني نوید بھائی د نوید بھائی ډېر زیات نقصان شوی دی جي ډېر زیات په کروړاو کې د دې نقصان دی او خدای شته سیم ورته نه دی پرېښ ټول هر څه ته ویې وړه د نوید بھائی دغه روزګار ته کاته و په لور دی کې د ټول نه غټ نقصان چې کم شوی دی جي د نوید بھائی شوی دی دا بیسیکلي د حاجي آباد اوسېدونکی دی او ډېر کافي نقصان یې شوی دی دا د سیند غاړه بلکې لا تعداده دلته سکولونه ویړی شوي دي قصابخانې ویړی شوي دي خو د نوید بھائی دا خپل روزګار و او روزګار ته الله پاک واخیستو بس په دې کې به نصیب ونو نو زما چې څونه هم د دیر پښتانه ګوري دا څونه هم پښتانه موږ اوس ګوري نو نوید بھائی د تعاون حقدار دی په کار ده چې موږ ورسره ودرېږو ډېر کافي نقصان یې شوی دی ډېر زیات نقصان یې شوی دی کې ډېر کافي نقصان شوی ټول پښتنو ته زما ګزارش دی یو مدبانه ګزارش پې ورته چې تاسو د نوید بھائی څخه ضرور ودرېږئ په سکرین به نمبر تاسو ته ښکاري دا د نوید بھائی دی نو په دې ستاسو نه څونه هم څه کېږي نو سره وکړئ ستاسو تعاون له کبله به دا بېرته سټیبل کېږي نو په سکرین به نمبر چلیږي څونه ما مخاورس خلک ګوري بیروکریټ خلک ګوري نو هغې ته به زما یو مدبانه ګزارش وي چې تاسو د نوید بھائی سره خصوصي ودرېږئ د ډېر زیات کافي نقصان شوی دی په سکرین به تاسو ته نمبر ښکاري نو په دې باندې تاسو رابطه وکړئ ځکه چې سی ورته هم نه دی پرېښي جي بوتلې یې ترې وړې دي ګاډۍ ترې وړې دي ځمکې یې ته وړې ده کوم بلډینګ و هغه یې ته وړی دی پوه شوې نو ډېر نه غواړي دلته روزګار وکړي نو زما ټولو پښتنو ته ګزارش دی کومو په لاس کې ښه روزګارونه دي نو د نوید بھائی څخه تاسو ضرور ودرېږئ دا و د نورو څخه خپرونه خپل کوربات او رحمان له ورکړئ اجازه د لوی الله په امان